چې دا سوچ هم څنګه راغی چې تاسو د نور ګیمونو هم د دنیا دي او تاسو د دې مخ انتخاب وکړو د دې کلي لپاره او دا ټورنمنټ هم دلته سټارټ کړو؟ دا ګوره موږ د یو بل د روایت نه خبر شو، د یو بل د سوچ نه خبر شو، د یو بل د ثقافت او تنظیم نه خبر شو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بپیرآباد ټي وي کې تاسو هوست پیر نومان حضرت تاسو په خدمت کې پدی هیله چې تاسو په ټول روغ جوړ او خوشاله ګرانو کتونکو نن زمونږ د کلی د پیرآباد کې د انصار ویلفیر ارګنایزیشن د اړخه د مخې ټورنمنټ جوړ کړی شوی دی او د دې مقابلې لپاره د مختلفو ځایونو نه مختلف کلاړیان چې ګم دي غیر غلي دي او د ټورنمنټ باره کې د مخې د ټورنمنټ باره کې یا د مخې د لوبې باره کې تاسو ته موږ هم لږ شان معلومات درکو چې دا مخ لوبه تاریخ کوشش کو چې موږ تاسو ته لږ شان درکو په دې ویډیو کې د دې سره چې کم کلاړیان دي د دې نه به هم د دې لوبې په باره کې تاسو کو ځکه چې دا لوبه په ثوابه کې ډیر زیات کیږي خو زمونږ ډیر خلک چې کم دي نه غد دې نه دي خبر نو کوشش په زمونږ دای چې په دې ویډیو کې تاسو لدی باره کې معلومات هم درکو او سره د دې لوبې سه شارټس چې کم دي هغه هم تاسو ته خایي ویډیو سره پوره وګورئ او سپورټ کوم کسانو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې تک شان نور ویډیوګان تاسو وخت درځي. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات. افتتاحی پروگرام کې مهمان خصوصي عبدالعزیز خان یوسفزئی د حق آواز ارګنایزیشن وایس چیرمن د پیرآباد د مشرانو شکریا ادا کړه او دای وویل چې لوبې د صحتمند ژوندۍ ضمانت دی او معاشرتي برداشت پیدا کوي. مخکې دا وویل چې د کم قومونو د لوبو میدانونه آبادي نه د هغې هسپتالونه ویراني. د خپل نوم وایي او د کوم ځای سره تعلق لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لا چې زمان مې نوم دی د شموزو اوسیدونکی یو او د دې لبې خبره ته کوي یاد دي یو څوک 400 کاله یاد دي دا ډېر وخت لوبه ده خو زمونږ خاص کر زموږ په علاقه کې دریو کلو دا ساتلې ده دا زړه ثقافتي لبه ده د پښتنو یو زوړ کیل دی دا په شموزو کې ده بابوزو کې ده میاخان سنګاو کې ده او لوبه ده ډیره مزیدار لوبه ده چې یو خدا د وجرو لبه ده دا د وجرو لبه ده بل خبره ده چې د خورو لوبه ده د خورو لوبه د خورو کې بناستي په خورو کې بلد بدی نو ډیره د جزې او د فقیرې لوبه ده. شو ډیره مننه قدرمن شو. السلام علیکم. السلام علیکم. د دې لیندي باره کې مشر صاحب خو وختي وي خو اوس چونکې مخامخ تاسو سره ده نو زمون کتون کې په لیکډر خپوي شي د دې لیندي خدا دغه چې دې کې اصل کې درې سټیپ کې لرګي لګېدلې دي. یو سټیپ دې نه دې پورې دی دا جدا دی بیا دې نه یو دې پورې بیا بل لرګي دي او دې نه بدی خو باندې بیا بل لرګي دي دا د توت او دا چې کوم دی دا د کیکر استعمالېږي زیاتره خونه تاسو ته علم کې خونه په پیجن غر کې یو دی د پستونی وي نو هغه بیا دې کې استعمالېږي یو بدی کې مارخور څنګه زمونږ قومي زناور دی لاغه خکر دی لاغه نه پټ بیا خکر دا ځای کې استعمالېږي دې ځای کې بیا یو پټ د دې ځای پورې خکر استعمالېږي او دا غنه علاوه دې سره د پلی ورته وی پلی د سارو په دې خو کې د رګونی اصل کې دا هغه وبس هغه وټه کې او هغه بیا معده کې او چې کله بیا یو قسم بدل سلیخ او توسلیخ هغه د سارو د سرمنې نه وزي اصل کې اور باندې نو په هغه په حساب باندې بیا دا
هغې باندې دا شی لګي دي کې نه میخ شته دی نو پکې څه سکرو مرو لګېدلی دي هېڅ دغه شي پکې دا ګران به دې وجه باندې دی دا به دغه وجه باندې ډېر د محنت څیز دی دا رنګ چې کوم دی دی ته په موږ په ژبه کې کواړه ویلی شي واړه او کواړه او دا ټکی چې کومه ده دا سپین څیز دا د لرګي دی نو دې کې ځکه اوسپنې دغه دوبري چې کوم دی غږي کې سر کې چې لګېدلی دی نو دا دغه سره چې معمولي هم ټچ شي نو دا پوینټ دی او چې دغه نی ټچ شي نو دا خطا وي لکه دې د موخې د ټورنمنټ نن درېیمه ورځ ده او فاینل ورځ ده د حضرت حسین او د لاجی زمان ټیم یو بل ته مخامخ شوي دي د دواړو ټیمونو مقابله شروع ده او تاسو لیدی شئ چې د پیرآباد او د ګیر چاپیر د علاقې نه کم خلک دي تماشګیر دي هغې هم راغلي دي یو وخت کې موږ سره د انصار ویلفیر ارګنایزیشن چیرمین پیر اشرف علي ولاړ دی او یقینا چې دا څومره ګرما ګرمي ده دا څومره خوند دی نن سبا نه دا د دې د برکت دی چې د انصار ویلفیر د اړخه دی دا ټورنمنټ د موخې دا سٹارټ کو او مختلف کلاړیان هم دی کلی ته راوستل او دې سره سره د کلی خلکو له هم د کتو یو ډېره بهترین موقع ورکړه اشرف علي صاحب تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو ډېره مننه نعمان خان استاد راتګ هم د وخت راکولو ډېره مننه خجی اول خو دا وایي چې دا سوچ هم څنګه راغی چې تاسو د نور ګیمونو هم د دنیا دي او تاسو د نیموخ انتخاب کو د کلی لپاره او دا ټورنمنټ هم دلته سٹارټ کو یاره دا غوړي خو ته پوسټ زکه چې د لومړنی د تاسو د پته پکار جره د دې سیس په شا غرض سره زموږ د شیز په شا غرضدار چې خو د کلچر پروموټ ثقافت رشي دوی مدار چې زمونږ د انصار ویلفیر ارګنایزیشن مختلف کارونه صحت لحاظ سره تعلیم لحاظ سره پاورټي لحاظ سره سکل ډیولپمنٹ لحاظ سره نو موږ د تیر سلور کار نه لګیا یو اوس موږ وایو چې موږ د رمضان پیکج یا د نور څه لګ محدود کو خلکو ته سکلز هنر ورکو دا غي بابت کې موږ دا کړی چې موږ مختلف اکټیویټي کو چې خلکو ته د تفریح مقیم ورکو او په دې کې داسې خلک متعاون کی ګورنمنت تعاون یا داسې ډپارټمنټس چې هغه موږ سره مالی تعاون کو یا داسې قابل قدر خلک سیاست دان خلک چې هغه موږ سره تعاون کی او دا غي نه د خرچونه سلیګ ډېر پیسې پات چون په دې کونډو یتیمانو لګو دوی ما دا خبره ده چې تاسو به اینه دا کرکټ شو والیبال شو دا د انګریز لکه یو کلچر دی کنه موږ دا غي خلاف نه خو موږ وایو دا زموږ د پښتنو تاریخي لوبي دي غشي لیندا د صحابه کرام نه هم دغه وخت نه روان دي په دې لحاظ موږ وجه دا یو خپل لوبه د خلکو تفریح مکمل او شي او د دې مخ نه هم خبر شو دا دې شي دا یوازې مخ نه په دې کې د ملمستیان دا په دې کې پښتونولیم دا په دې کې رورولیم دا بالکل جی یقینا تاسو چې څنګه خبرو کړل چې دا یوازې گیم نه دی کې پښتونولي دا رورولي دا ملمستیا ده نو هغه مونږ اولی دا د تیر 2 ورځې نن درې ورځ چونکه فائنل دی او نن خلک هم په ګڼ تعداد کې راغلي دي دی وخت کې زنه سم د خپل کلی ناظم پیر قاسم صاحب سره کم چې د کلی مشري کوي دی وخت کې ناظم سے پروګرام کې تاسو هر کلی وي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زخرم دې ټولو ورستاسو د نماز شکریہ د کوم بیا ماته مخامخ په سکرین باندې کې مرګري ته په جمع السلام علیکم وعلیکم السلام عظیم صاحب دا ټورنمنټ چې ارسال ویلفیر ارګنایزیشن دلته راوړو د مخې ده یقینا چې د فخر خبره ده او ډېر د خوشحالي خبره هم ده چې زمونږ ثقافتي لوبه چې ده هغې ټورنمنټ دلته آغاز وکړو دلته شروع کړو یقینا که مونږ وینو نه تېر لسو کالو نه یا داسې مخکې نه داسې ګیم یا داسې لوبه دې کلي ته نه ده راغلې نو تاسو څه ویل غواړئ دې حوالې سره بسم الله الرحمن الرحیم یقینا دا لوبه دلته په لومړي ځل باندې ده د دې نه مخکې زیاته دا کلچر د پښتنو یو کلچر دی چې په صوابۍ کې په شبوزو بابوزو کې په دیماته مرګوري چې په پنجاب کې مشته لکه ام داسې زه چې تقریبا ابل د پښتنو یو سیډي یا سنبدال او دې سیډ زیاته د پښتون آباد دی دا سیس بم زه د دې نه خواتلی دا د نه بدی خواني راغلی کنه نو دا د نورو په نسبت باندې لکه دلته مخکې به نور غړي لوبې وي لکه کبډي وه نو په هغې کې به اکثر زیاتر یا به څوک خوږ شو دغه خطره به زیاته وه په هغې به بیا خلکو شرونه ملنو کولو د شر خطره پکې زیاته وه بل د یو ځای بل ځای به ډېر داسې خلک پکې راته چې هغه لا ډېر پوه خلک به نه وه یا په پرو په فصلونو کې دا کې به په هغې باندې مختلف مشکلات ورته پیدا شو که نه او دا خو داسې دغه ده چې لکه دې کې زیاتره د کشرانو په نسبت باندې مشرانو مې دلچسپي لي او مشرانو لکه پوهې خلک دي نو کوم خلک چې پوهې دا کار کوي نو لکه کشران بیا په ادبي او انشاءالله چې خلک پتې لکه اپریشیټ کېږي هم زیاتره
او مزه به زیاته ملويږي د طرف بالکل جی څنګه چې تاسو خبرو کړل چې دا لوبه زیاتر د مشرانو کشران هم پکې لوبيږي خو مشران پکې موږ ته ډیر ښکاری نو دی چې دا کوم لوبه کوي او په کومه طریقه باندې کوي نو یقیني خبره ده چې د جنگ جګړې د شر د فساد څخه خبره نشته دی وخت کې موږ سره یو کلاړي د مخې موجود دي او دی سره ولاړو د تاسو یو جهان مننه چې موږ لم ټیم راکو نوم د دې بصویر دی لوبه کوي د څومره وخت نه دا زموږ پنځم کال دی ان شاء الله پنځم کال لري غټو ټورنمنټ لته چې د فائنل مو پکې ګټلې د تاسو ټیم کنه او فائنل هم ګټلې تللی غړ ټیمان لته لیو المانو کوم ځای کې ټورنمنټ شوی دی صدا کې ثوابه کې شوی دی تاسو ګټلې و مونږ ګټلې و بوکو کې شوی ګټلې و او په چې دا چپړاباد کې شوی غټ ټورنمنټ لیکن ګټلې صحیح ده دا لوبه مخ په وړاندې روانه ده کنه مخ په شا روانه ده ان شاء الله دا ډېر شوله ډېر لکان پکراله نوې لکان پکراله او خپل لکان پکراله او د مدار ده صحیح مخلوبه یقینا چې ډیره خلوبه ده او ډیر زما خو په خپل ځان ډیره خوښه شو د دې دا ټورنمنت خو مخ کې مونږ چې ثوابه کې شموزو کې دی په ځای لوبيږي اوس مخ کې کم د سنځدي زیری چې الته دا ټورنمنت شروع کېدو ولې یا د څخټه سټه باندې شروع کیږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زد شموزو سیدون کې ما حبیب الله نامه مې ده په 20 تاریخ نن 16 تاریخ ته په 20 تاریخ په بونیر کې خو چټ ټورنمنت ډیره په درنه سطح باندې وي په 20 تاریخ باندې
د ټول نه مخکې خو زه د کوم ټیم چې لوبه وګټله دي ته مبارکباد ورکوم او د دویم ته چې ښه مقابله وکړه هغې ته م د دسې مبارکباد ورکوم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. لاول خو زموږ د دې کلي زموږ د شموزو د طرفه د دوی شکریا ادا کړو چې دوی موږ له ځای راکړه. یو دلته کې مخوال نشته، دلته لوبغاړي نشته، دلته په جنګلوخه نشته دی. دې خلکو دا موږ لیدلې نه ده لوی وړو چې دا څه شی دی. پړمبیر چې موږ رالو نو دې وړو ته عجیبه غونته کې شیخ ښکارېده. لاول خو موږ د دوی ډېره شکریا ادا کړو چې دوی موږ له ځای راکړه او دوی موږ راوغوښتو. موږ د دوی ډېر زیات شکرګزار یو، ډېر زیات. بل زموږ د کلي دا لوبه چې وه دا زموږ د خپل کلي بندیانو، موږ د یو کلي یو، زموږ غم خادي لین دین دا خو غشې دی، ګټه او تاوان دا پکې خامخا راځي. دا موږ یو ورونه یو، په دې کې نه شرونه شته نه فتونه شته. زه ټولو شکریا ادا کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. زما د پیر آباد ډیرو عزتمندو مشرانو کشرانو په جمع سره السلام علیکم. نن دا زما لپاره ډیر د اعزاز خبره ده چې دونه ښکلي محفل ته موږ له دعوت راکړی شو. د لوبو په حوالې سره خبره کومه. دا لوبه خو موږ په لومبي ځل ولیدله او ډیر زیات د خوشحالۍ وړ ده، ډیر زیات انټرسټډ. لکه دلته موږ ټایم تېر کړو، خدای راستي که زه دومره بور شویم نه زمونږ د ملګري بور شوي دي. نو موږ لکه ټوله شپه به تاڼو به یو ځای کې بل ځای کې منډې وښو که نه، نو موږ ته چې دلته کوم سکون انټرټینمنټ میلاو شو دا موږ ته خدای راستي که په بل ځای کې میلاو شي. نو دا ډېر زبردست ګیم و. بالکل د آخري پورې پته نه لګېدله چې څوک ګټي او څوک بیلي. او په دې دوران کې موږ هم په دې لوبه هم پوه شو او په دې دوران کې موږ ته د دې لکه زه به تاسو د شموزۍ خبر وکړم د هغوی د دې ګیمونو سره او د دلته راتلو سره یوازې دا پیغام نه دی چې دلته به ډېره کلاړیان جوړېږي. دا ګوره موږ د یو بل د روایت نه خبر شو، د یو بل د سوچ نه خبر شو، د یو بل د ثقافت او تنظیم نه خبر شو. د ټول نه غټه خبره ده نه موږ ټول پښتانه یو که نه. د پښتنو یو ثقافت دی، یو ورسره چې هغه نن دلته یو عملي مظاهره وشو. د عملي موږ په کتابونو کې یو څه بل څه کې دا ثقافتي ورثې یو څه بل څه نو خو ویو خو موږ ته به عملي پته ونه لګه. نن موږ ته د هغې عملي پته ولګېده. دا یو مثال و. خو دا ډېره غټه خبره ده. اب دی میچ چې کوم دی حبیب الله به ته خواست کو چې راشي او هغوی خپله ټراپي وصول کړي. حبیب الله به مبارکم شه مبارکم. ټول دی خلاص واچي په لاس وسره پاس کړه برابر ده جاته شو ترشه غره ولو تاکلا رستو دی مو خپړې او کله ما سره لا ضروري دا خو غره وي. اوس دا زمونږ دویم نمبر رور چې کناب دی سیریز هغه ته خواست کو چې راشي او خپل ټراپي زمونږ نه وصول کړي. سنم دی ها ولی ګل بای ولی ګل بای مبارک شه مبارک شه بای ولی ګل بای ډیره ډیره مننه مبارک شه. کلاچی زمان سے لږ ورمخ